سلامونه، وخت مو په خیر. د مال خبرونو ته ښه راغلاست. د هیواد ملي تدارکاتو کمیسیون 114 میلیارډ افغانیو په ارزښت د غازي برېښنا د تولید لومړنۍ پانګونې پروژه منظور کړه. د پانګونې په دې پلانونو کې د شبرغان د غازو برېښنا تولید چې 9 میلیارډ ډالر پرې لګښت راځي او د مزار شریف د برېښنا د تولید د دستګاه نصبولو شامل دي چې ارزښت یې هم 15 میلیونه ډالر دی. ولسمشر د ملي تدارکاتو د کمیسیون په ناسته کې د دې پروژو پیل یې د کورنۍ انرژۍ په برخه کې یو مهم ګام او د خصوصي سکتورونو له لارې د انرژۍ د سکتور د ځانبسیا په لور د یو حرکت پیل بولي. ولسمشر په استقلال روغتون کې د کابل د پنځنۍ ترهګریز برید له ټاپیانو څخه لیدنه وکړه. ښاغلي غني د دې روغتون ډاکټرانو ته سپارښتنه کړې ده ترڅو د ټاپیانو د روغتیا د ښه کېدو لپاره د ډېرې هڅه وکړي. لا بل خوا هم د کابل د استقلال روغتون ډاکټران ډاډ ورکوي چې پر وخت سره به پټ ټاپیانو ته رسیدنه کوي. په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان له پوهنې او روزنې څخه لرې پاتې شوي دي. د پوهنې وزارت واکپال له یونیسف ادارې سره د پوهنې د ظرفیت لوړېدو هوکړه لیک د لاسلیک پر مهال وایي چې ډېری ماشومان د هیواد په ناامنو او لرو پرتو سیمو کې ښوونځیو ته له تلو څخه محرومه دي. د پوهنې وزارت همدارنګه په 2019 کال کې د همغږۍ د مدیریت، پوهنیزې څارنې د ظرفیت د لوړېدو او په ښوونځیو کې زده کوونکو ته د متوازنو اسانتیاوو د برنامو له جوړېدو خبر ورکوي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره د لومړي ځل لپاره په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا د پیژندنې او کمښت لپاره د پارامتر د دستګاه څخه لګټنې خبر ورکوي. د دې ادارې مسؤلین وایي چې دا دستګاه د کابل په بېلابېلو برخو کې د هوا د ککړتیا د کچې د سنجش توان لري او له دې ادارې سره مرسته کوي چې د پر بنسټ د هوا د ککړتیا کمښت لپاره برنامه ریزي وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین وایي چې د امریکا او روسیې اړیکې باید د متقابل درناوي پر بنسټ واوسي. کرملین ماڼۍ په یوې بیانیې سره اعلان کړی دی چې د روسیې ولسمشر له خپل امریکایي سیال څخه غوښتي ترڅو واشنګټن ماسکو ترمنځ دوه اړخیزې همکارۍ د برابرۍ، متقابل درناوي او جوړونکو خبرو اترو پر بنسټ دوام پیدا کړي. د روسیې ولسمشر خپل امریکایي سیال ته د نوي زیږدیز کال د مبارکۍ په پیغام کې ټینګار کړی دی چې د ده په اند د نړیوال حالت په اوسنیو شرایطو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو پر وړاندې خنډ ګرځېدلی دی او په نړۍ کې د تګلاريزې ټیکاو د پیاوړتیا لپاره اړین دی. ولادیمیر پوټین د نړۍ ډیریو هیوادونو مشرانو ته په خپل جلا پیغام کې د دوستانه اړیکو او متقابل اعتماد په ډیریدو ټینګار کړی دی. او شمالي کوریا وایي چې په دې هیواد کې د هسته‌ایي برنامو له جوړښت څخه لاس نه اخلي. د شمالي کوریا دولتي خبرپاڼې په یوې بیانیې سره ټینګار کړی دی چې د شمالي کوریا رهبر په دې هیواد کې پوځي ځواک پیاوړتیا ته ژمن دی. د پیونګیانګ دولت همدارنګه ویل دي چې د دې هیواد هسته‌ایي ځواک د امریکا او ملګرو هیوادونو سره د مقابلې لپاره د شمالي کوریا د دفاعي سرتیرو لپاره ارزښتناکه دی. شمالي کوریا د خپل وروستي هسته‌ایي ازمایښت وروسته اعلان وکړ چې دا هیواد له دې ازمایښت سره په یوه هسته‌ایي ځواک بدل شوی دی او یو سترې بریا ته یې لار موندلې ده. په دې وروستیو کې پیونګیانګ ویل دي چې د دې هیواد هسته‌ایي وسلو برنامه یوازې له امریکا سره د مقابلې په موخه ده ترڅو په اسیا او اقیانوسه کې د واشنګټن خوبونه په اوبو لاهو کړي او د کوریا په جزیره کې امنیت او سولې څخه ساتنه وکړي. زموږ د مال خبرونه همدومره ول. له پاملرنې څخه مو یوه نړۍ مننه.